دا ورو سوال کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ځوانانو ته دا ویلي چې تاسو کې څوک استطاعت لرئ د واده، نو واده وکړي. د استطاعت څه معنی ده؟ یعنې څه طاقت څه دی چې انسان یې لري او دی د واده وکړي؟ الجواب، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا معشر الشباب، ای د ځوانانو ټولګیه، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، په تاسو کې چې څوک طاقت لري نو دی د واده وکړي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، او که څوک نشي کولی نو روجې دې نیسي، فانه له وجاء، دې دله سبا الله ساتي. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. د علماء په منځ کې اختلاف دی چې دا الباء څه ته وایي، من استطاع منکم الباء، تاسو کې چا استطاعت د باء، د باء څه ته وایي؟ نو دې کې دوه قوله دي. یو قول دا دی، بعضو دا ویلي دي، وی انها القدرة علی الجماع، او دویم قول دا دی چې د یو سړي د واده هغه پیسې خرچه هغه کولی شي. نو یو قول دا دی چې معنی د باء دا دی چې تاسو کې څوک کوروالی کولی شي او د کوروالی طاقت یي نو واده دې وکړي. او دویم قول دا دی چې دې معنی دا دی چې تاسو کې څوک د واده خرچه لري، پیسې ورسره مهر ورکولی شي، د زنانه ساتلی شي، نو واده دې وکړي. او اصل کې دا دواړه خبرې په دې کې دننه راځي، چې سوچ ورته وکړي، په دې کې دا دواړه دننه راځي. بلکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی دلته مراد دا نه چې تاسو کې څوک کوروالی کولی شي، ځکه چې کوروالی دا خطاب هغه چاته دی چې څوک کوروالی کولی شي. نو مراد ترې څه دی؟ وی خرچه د واده، تکالیف چې کوم په واده باندې راځي. دا دواړه خبرې ته مراد کېدی شي. یو سړی دی د واده طاقت لري، نو د واده طاقت دا په دوو طریقو سره دی. طاقت لري په معنی دی چې کوروالی کولی شي، بیمار نه دی. او طاقت لري په دې معنی سره چې خرچه ورسره شتي، واده کولی شي، مهر ورکولی شي. نو دله بیا په کار دی چې واده وکړي. او کله دا واده ګوره په سړي باندې واجب کېږي. کله واجب کېږي واده کول؟ چې کله د یریږي چې زه به په زنا کې واقع شم، یا په فحش کار کې به واقع شم، یا په حرام کار کې، نو بیا په ده باندې واده کول څه دي؟ واجب دي چې طاقت یې. او چې طاقت یې نه وي نو بیا خو پیسې نشتي، بیا روجې دي نیسي. په روجو کې الله ډېر خیر اچولی، د انسان د شهوت پکې کنټرول شي. او د دې نه علاوه چې د چا طاقت یي او په ځان نه یېرېږي، یعنې چې زه به په ګناه کې پرېوځم، یا په زنا کې، یا په فحاشۍ کې، نو د دپاره واده کول د سنت دي. د دپاره واده کول څه دي؟ سنت دي. او دا نن سبا چې دا کومه خبره راوتې ده چې په خپلو خپو ودرېږي او سبق ووایي او پلانی کار وکړي او پلانی کار وکړي، دا ټولې کمزوري خبرې دي. او اکثر ځوانان او پیغلې جنکۍ چې نن سبا په غلطو کارونو کې واقع شوي دي، هم د دې خبرو د لاسه چې په خپلو خپو ودرېږي او صبر وکړي چې سبق ووایي، او صبر وکړي چې یونیورسټۍ نه فارغ شي، او صبر وکړي چې دا وکړي او دغه وکړي. د دې د لاسه په ګناهونو کې واقع شوي دي. او یو مشر سړی چې واده کړی او بچي یي او په ګیره کې سپین ولګي او په ویښتو کې سپین ولګي، نو هغه هم نن سبا دور کې په ځان باندې یېرېږي د دې فتنو نه، ځکه چې دا موبایل او انټرنیټ او دا جاخۍ راوتي. او یو سړی دی په سره ځوانۍ کې، او یو جنۍ دي نوي نوي پیغله شوي، او څه کې پرېږدي چې په خپلو خپو ودرېږي او صبر وکړي چې سبق ووایي. ځان به څنګه کنټرولوي؟ د دې دپاره خو بیا سمه تقوا په کار ده. او داسې تقوا دا په ډېرو کمو خلکو کې. هسې که ظاهره کې یو سړی وایي چې زه صبر کوم او زه کولی شم او زه ښه سړی یم، دا جدا خبره. خو موږ حقیقت وایو، دا یو حقیقت دی. یو مشر سړی چې واده یي او الله دې کړي چې درې څلور ښځې او ښه ډېر بچي او د ژوند ډېره برخه یې تېره کړي، دیم په ځان یېرېږي د فتنو نه. دیم چې یو زنانه تېرېږي، د دپاره فتنه جوړېږي. دی چې په موبایل کې که مخې ته د زنانه تصویر راغی، دا د دپاره فتنه جوړېږي. یو ویډیو مخې ته راغی، فلم راغی، د دپاره فتنه جوړېږي. یو سړی دی په سره ځوانۍ کې کته ځي او بره ځي، او د دپاره د فتنه نه جوړېږي. نو دې خبرو کې احتیاط پکار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم استطاعت ذکر کړی، روز سوال دی چې استطاعت څه معنی ده؟ نو استطاعت طاقت ته وایي، او طاقت د واده دپاره دوه قسمه دی، بدني او مالي.
بدني دي سي چې د طاقت ته کوروالي او مالی دي سي چې د سره خرچي. اوس دغه که دا نن سبا کم خرچو ته ګوري دغه طاقت نه دی مراد، دا طاقت نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه وایي که ستاسو کې د چا طاقت دی چې هغه 100 دیګه پاخه کړي، او تاسو کې د چا طاقت دی چې هغه په 4 لکه روپۍ کټ والي، او چې ستاسو کې د چا طاقت دی چې هغه دا وکړي. دا نن سبا دا خبرې نه دي. طاقت معنی دا چې سړي سره دومره پیسې چې هغه ولیمه پې مختصر کولی شي د سنت مطابق، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې مطابق، د صحابه کرامو طریقې مطابق ساده واده کولی شي او د جنۍ کور ته راوستی شي او بیا یې ساتلی شي، نو بس خبره ختمه شو. دقې ته استطاعت وایي. والله اعلم.